د کابل حلقوي سړک دی یا دلته نورې داسې پروژې دي چې هغه د خارجي بانکونو د خوا تمویلېدلې. نو په دې رابطه موږ هم غواړو چې په دې رابطه څه خبره وکړو چې یوه پروژه پکې همدغه د کابل حلقوي سړک دی چې د اسلامي بانک د خوا تمویلېدله، او نورې پروژې هم داسې وي چې د قیصر لامان 2 برخې سړک دی، د یکاولنګ د ریسوب یعنې بامیان سمنګان سړک دی، د بدخشان ولایت د بارک شکاشم سړک دی، د سالنګ لویې لارې ډیټیل ډیزاین دی چې دا د آسیایي بانک د خوا تمویلېدلې، او هغه پروژې چې د نړیوال بانک د خوا تمویلېدلې یا تمویلیږي به هغه هم ډېرې پروژې وي چې دوشي بامیان سړک اوس تقریبا 152 کیلومتره اوږدوالی لري، او هغه پروژې چې د اسلامي بانک د خوا وي هغه دغه کابل حلقوي سړک دی چې تقریبا 121 کیلومتره اوږدوالی لري. هغه پروژې چې د ایټالیا دولت له لوري تمویلیږي هغه په هرات ولایت کې د هرات چشت شریف سړک پروژه ده چې 155 کیلومتره اوږدوالی لري. نو یو تعداد هغه پروژې دي چې هغه د خپله د موږ تاسې د حکومت د خوا تمویلیږي چې تقریبا شاوخوا 30 پروژې دي چې پاخه سړکونه دي. نو د دې په رابطه باندې د موږ جدي غوښتنه د هغه 3 بانکونو نه چې پراختیایي بانک دی، آسیایي بانک دی یا اسلامي بانک دی، دغه ده چې دوی خپلې کړې ژمنې هغه عملي کا، په خپلو ژمنو باندې وفا وکړه او خپلې شروع کړې پروژې هغه تمویل کا. ځکه دوی ته چې په مخ کې پراته خنډونه وو، 2 مهم خنډونه وو چې یو فساد و چې هر کال به دوی څېړنه وکړه افغانستان به د فساد په 2م یا 3م قطار کې راتلو. الحمدلله هغه مسله اوس 0 ده. د فساد مسله په افغانستان کې په موجوده نظام کې 0 ده. نو لحاظه دوی باید په خلاص مټ راشي، په ښه اخلاص راشي، هغه نیمکاره پروژې د دوی باید تکمیل کړي. 2مه ننګونه یا 2م خنډ چې د دوی مخې ته پروت و هغه بدامني وه چې په هر کلي کې بیل بیل حکومت جوړ و، دوی دپاره مشکلات جوړېدل. هغه مشکل هم نن الحمدلله بالکل 0 ته رسېدلی، امنیت 100% کې تأمین دی. په د 8 میاشتو کې یوه داسې پیښه څوک نشي راښودی چې هغه د یو شرکت یا د یو مؤسسې د کار په مقابل کې خنډ پیدا شوی وي. نو لحاظه دا 2 مهم خنډونه چې دوی په خپلو کارو په مخ کې لرل هغه د دوی دپاره بالکل په تمامه معنا ختم شوي. په دې باندې دوی هم اقرار کوي، په دې باندې هغه خارجي ملمانه چې راغلي افغانستان کې ګرځېدلي دي هغوی هم اقرار کړی دی، ویډیوګانې نشر شوي دي چې بالکل اوس امن دی، هېڅ فساد نشته او هېڅ بدامني نشته. نو لحاظه دوی نه موږ کلکه غوښتنه دا ده چې دوی هغه خپلې پروژې هغه کا تمویل کا او تکمیل یې کا. ځکه د هغو پروژو د وجې نه هغه شرکتونه چې پروژې ورته ورکړل شوي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، قرضداریو سره مخ دي، ډېر افغانانو په هغو کې کارونه کړي، د هغوی قرضونه پرې باندې دي. نو دا به یقینا د دوی سره ډېره ناځواني وي چې دوی اوس هغه کار په دغه حالت کې تر اوسه پرېښی دی یا یې پرېږدي. نو لحاظه د هغوی نه مو دا غوښتنه ده چې هغې څومره عاجل چې کولی شي راشي خپلې پروژې چې ناتکمیل دي هغه تکمیل کا. ځکه اوس هم د دومره وخت تېرېدو سره د دوی هغه کړی کار د ډېر زیان سره مخ شوی، او د دې نه په ایسته به هم که وخت پرې وځي نو هغه کړې خواري به ټوله عبث کېږي. دغه نو څنګه قضاوت دی چې داسې یو نظام سره دوی مرسته کوله چې هغه د فساد او د هر مشکل نه ډک و. نن چې داسې یو نظام راغلی چې هغه کاملا افغاني نظام دی، هغه کاملا صاف و صفا نظام دی، هغه کاملا د امن نظام دی، دی په دې نظام کې دی خپل کار ته ادامه نه ورکوي. نو حتما که یو څوک غږ کاکي نه کا، خو عقل خو هر څوک چې عقل لري هغه دا فیصله کولی شي چې یاره د دغه بانکونو د ادعاوې هغه ټولې غلطې وي. ځکه چې که دی د ولس سره د همکاري اراده وای، ولس خو هغه ولس اوس شته، ولس خو نه دی بدل شوی. او که دی د ولس د مشکلات په نظر کې نیولی، د ولس مشکلات خو اوس هم شته، تر هغو نه ډېر دي، تر پخوا نه ډېر شوي دي، د دی د وجې ډېر شوي دي. نو کوم مشکلات چې دوی لرل مشکلات یې هم حل شوي دي. نو پخوا یې چې کار کولو اوس خو باید تر هغو نه په څو چنده زیات شوق سره دی راشي خپل کارونو ته ادامه ورکړه.